اسداباد ښار کې دا سلګونه ثابتې غرفې د ښاري نظم جوړېدو په موخه د سړک له دواړو خواو څخه یو مناسب ځای ته انتقال شوې. اسداباد ښاریان له دغې پرېکړې خوښ دي او د ګڼې ګوڼې مخنیوي، ښاري نظم او ښار ښکلا لپاره یې ښه اقدام ګڼي. دا ریډۍ چې په عمومي روډ باندې پرتې وې ډېر سخت رش و، خلکو به ډېر رش جوړ کړی و، ګاډو ته مشکل و، خلکو ته مشکل و. دا چې مریضان راتلله سات سات به لارې بندې وې، مریضان به حتی دی به چې ولادت په لارو کېده، همدغه مریضان به تکلیف نه به زیات و. نو ښه کار دا وشو چې ښاروالۍ والا همدا حکومت دا غرفې راوړې، همدلته په دې بهرې فرعي لارو کې ولګولې. دغه غرفې د ښاروالۍ د خوا نه موږ ته راکړل شوي دي، په دغې باندې خپل کار روزګار کوو. ډېر ته راضي یو چې دغې راکړي دي او په دغې باندې یو 400-500 روپۍ حلاله نفقه کور ته وړو خپلو بچو دپاره. ښاروالۍ نه موږ ډېر خوشحاله یو، غرفې موږ ته جوړې کړي، سهولت یې موږ ته برابر کړی دی. خوشو تشو ګرځېدو نه خلاص یو، الله رزق پرې ګټو. موده وړاندې کونړ کې د ښاروالۍ له لوري اسداباد ښار کې د ښاري نظم او د سړکونو له غاړو څخه د لاسي کراچیو د لرې کولو په موخه د ځانګړو غرفو ایښودلو لړۍ پیل شوه چې د ریاست الوزرا د حکم پر اساس د سړک دواړو غاړو پراخېدو په بهیر کې بیرته ټولې او یو مناسب ځای ته ولېږدول شوې. د اسداباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار په یوه څنډه کې څه د پاسه 500 غرفې هغه کسانو ته په واک کې ورکړي چې په لاسي کراچیو کې پرې توکي پلورل. دا چې اسداباد ښار کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه، مخکې لاسي کراچۍ وې، خامخا د خلک غریبانانو د ډېر زیات مزاحمت کلی او موانع برابر کړي وې، د عبور و مرور لارې بندې وې. بیا د رئیس الوزرا یو حکم صادر شو چې دغه لاسي کراچۍ په ثابتو غرفو په مناسبو ځایونو کې نصب کړي. اسداباد ښاروالۍ د حکم په اساس باندې اسداباد ښاریان له حکومته غوښتنه کوي چې په ښار کې د بې نظمیو د مخنیوي او ښاري ښکلا د رامنځته کېدو په موخه د خپل سریو ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي او د ښاري ماسټر پلان د تطبیق زمینه رامنځته کړي.